الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمندو درنو ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې د نو د وتلو دپاره یوه دعا یا یو دم راته وښیاست چې ورڅخه ډېر په تکلیف یمه، نو مې هر کله وځي او دردونه راکوي، په دواو او نورو علاجونو باندې مې ښه نه دي سوي. محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې د نو د وتلو دپاره اول دم دا دی چې په اوداسه باندې چې اودس یې کړی وي او بیا 3 واره درود شریف ووایي، دا کم چې په لمانځه کې ویل کېږي اللهم صل، دا تر پایه پورې 3 واره، او بیا د دې وروسته 10 واره سورة الفیل ویل. د قرآن عظیم الشان په اخري سپاره کې د فای د خوا 10م سورت دی او د سر د خوا چې سورتونه راشماري 105م سورت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دا ته سورة فیل وی چې دا دی بیا 10 واره ووایي او د دې وروستی کې دی بیا 3 واره درود شریف ووایي، هغه دی بیا پر خپل نو باندې چوف کې او بیا دی پر لاسو چوف کې، لاسونه دی پر نو تیر کې او بیا دی لاسونه پر ټول بدن تیر کې. دویمه طریقه یې دا ده محترمه چې کله نو هغه ووځي نو بیا دی 2 واره دغه آیت مبارک ووایي او بیا دی ورباندې دم کې. آیت ډیر مختصر دی، د قرآن عظیم الشان یو څو لفظونه دی مبارک، هغه در سره ولیکئ او یا هم در سره یاد کئ. بسم الله الرحمن الرحیم ذلك تخفیف من ربکم. دغه مختصر آیت دی، ذلك تخفیف من ربکم، دا دی 2 واره ووایي او بیا دی پر خپل نو باندې چوف کړي او دم دی کی. انشاءالله الله تبارک و تعالی ته امید دی چې د نو له تکلیفه به خلاص. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 488 440. والسلام.